ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه کوچی ناصري یم او تاسې میهن من یا زما هیواد خپرونې لیدو ته رابولم. درنو دوستانو، په دغه خپرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو کار کوو. دا چې ګوړه څنګه جوړیږي، ګنی څنګه کرل کیږي، ګنی په څومره وخت کې حاصل ته رسیږي. نو د ننګرهار ولایت اړوند یوې داسې ولسوالۍ ته راغلي یو چې سرسبزي یو ځانګړی نوم لري، مشهوره ولسوالي ده. کامې ته راغلي یو. د کامې کروندې او ځمکې د کونړي له سرشاره سینده خړوبېږي او دا هم معلومه ده چې په کومه سیمه کې ګنی کېږي نو هلته به ضرور اوبه پرېمانه وي، ځکه د ګني فصل ډېرې اوبه غواړي او معلومه ده چې باید اوبه ورته ورسیږي. دوستانو، خپرونه پیلوم. نن تاسې له دې خبروم چې ګنی د کال په کومه میاشت کې کرل کېږي، په څومره وخت کې حاصل ته رسیږي، له همدغه ګني نه ګوړه څنګه جوړیږي. نو هیله مو دا ده چې د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ، خپرونه مو وګورئ. وساکه د خدای وزما ګران افغانستان بیا دې جوړوم وطنې نیکو د سترګو تور د زړه درمانه بیا دې جوړوم. درنو دوستانو، د کامې ولسوالۍ د غازي سیمه کې یوې داسې کروندې ته راوګرځېدو چې د ګنیو فصل پکې کرل شوی ده. ګني تقریبا حاصل ته نږدې دي او حاصل ته برابر دي. په څنګ کې مو یو ځوان ولاړ دی، د همدې سیمې اوسېدونکی دی، په همدغه برخه کې کار هم کوي. غواړو چې له ده سره د ګنیو په کښت وغږېږو. ځوانه ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. تاسې خپل نوم راته واخلئ. زما نوم خان دی، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی د مستعلي د قریه. په پیل کې په دې غږیږو چې ګنی څنګه کرل کیږي، د کال په کومه میاشت کې کرل کیږي او دلته د کښت هغه طریقه څنګه ده. په اقرب کې کرل کیږي. د اقرب په میاشت کې په غنمو کې اچول کیږي. کله چې غنم وکرل شو په هغې کې کیلونه اچول کیږي. د کیلونو نه وروسته پکې ګنی یو ټوټه اندازه کیږي په 10 سانتي یا 15 سانتي په اندازه. بیا په دې غنمو کې کیلونه اچول کیږي، دا پکې کرل کیږي. هغه بیا د هر سړي یو خپل دغه د کیل اچوي، خاوره پې ورته وراړوي. دا یو اولنی کار دی. بعضې خلک پټۍ اوبه کوي، په هغې کې بیا په هغه اوبو کې یو ټوټه ګنی اچوي، د پاسه پې یو قدم ږدي، اوبه پې راتړي تر هغې دغه پټ شي خاورو کې. بیرته راځم دې بلې برخې ته. مثلا په دې سیمه کې کوم ډول ګني کرل کیږي او ګوړه له کوم ګني خلاص ته راځي؟ په دې کې 2 قسمه ګني کرل کیږي. یو قسم ته بانسي ویل کیږي، یو قسم ته 310. په ګنو کې دواړه ښه ګني دي، خو کلک یا بانسي ګنی چې کوم دی دا مینه ګوړه ورکوي. بانسي ګنی چې ورته وایي هغه مینه ګنی، لکه په میزان په میاشت کې. په میزان په میاشت کې حاصل ته رسیږي. پوس هغه 310 ګنی چې کوم دی دغه بیا د اقرب نه خواته ګوړه ورکوي. د ګنی ورسېدې، ګاڼۍ ورته جوړې شولې، ګنی څنګه ریبل کیږي؟ دې طریقه څنګه ده؟ دا په کاټۍ باندې وهئ، په لارۍ وهئ؟ دغه زمونږ طریقه داسې ده چې دغه ګنی چې وهل کیږي د دپاره کاریګر دي. دا د ځمکې نه دغونه سانتي اوچت وهل کیږي، د کال دپاره چې منډان پاتې شي. دا دغسې وهل کیږي چې د دا سټه پاتې شي. یوه خبره دا ده که په خاوره کې ووهل شي د تیغ کمزوری راځي. باید دا د ځمکې نه 2 ګوتې اوچت ووهل شي، اندازه معلومه ده. لاره باندې کټ کوي که نه؟ که لاره او تبرګو دواړو باندې کټ کیږي. نو هغه چې دی بله مهمه خبره دا ده چې له جدي میاشتې نه وروسته کوم ګنی ووهل شي هغه بیا کال دپاره ډېر ښه کیږي. خو همدغه مهمه خبر پکې ده چې د جدي نه وروسته ووهل شي. بیا یو بله مسله، مثلا دلته ټوټهیي ګني وایي، خټي ګني وایي. ډېر کله چې مونږ اورېدلي دي ګوړه د خټي ګني هغه یا تاسې ورته منډان وایي، د دې ګوړه خوږه وي. دا رښتیا ده؟ دا مهمه خبره ده. کله چې د میزان او اقرب کې کوم ګنی وهل کیږي، د میزان میاشت او اقرب کې چې ګاڼیو کې کوم ګنی وهل کیږي هغه باید منډان ووهل شي. ګوړه سوچه راځي، خوږه راځي. دغه کومه ټوټه ګنی چې مونږ تاسو ورته وایو دا باید چې په اقرب نه وروسته ووهل شي. چې یخ ووایي له جدي په میاشت کې بیا دا ګنی د منډه سره فرق نه کوي. خو دغه مینه په میزان او اقرب کې چې کومې ګاڼۍ ګرځي د ده دپاره سړه هوا ده چې ګنی پخوي چې اوس په هر څومره خام ګنی
اوس وخت کې او د جدي میاشت په تېره شوه ګنې پخېږي. یو بله پوښتنه چې لیدونکي به وایي چې یاره دغه بازار کې چې ګنډېرۍ کم ګنی ده دا به همدا ګني دا خو دا ګني نه هغه خو دا ګني نه دي. هغه کم ګني دي؟ هغه ته پاسته د ګنډېرۍ ګني وي هغه بېل تخم نه وي. هغه کم کرل کېږي؟ هغه ډېر کم هم دي او دومره دغه نه ورکوي حاصل. هغه کم حاصل ورکوي. هغه زیاتره زموږ په دې اقامه کې د پیروزو علاقه چې ورته کومه وایي په هغې کې ګنې ډېر کرل کېږي چې هغه خلک د ترکاریو شوق کوي. نو د ترکاریو ګنې بیا داسې چې یو ترکاري نه بلې پورې بیا دغه منډم لرې کوي هغه منډ نه کوي بیا یې کري. هغه کال په کال باندې ټوټه کرل کېږي او بیا د ختمېږي. ډېره زیاته مننه چې حاضر شو په دې برخه کې د ډېر زیات معلومات لیدونکو سره شریک کړه. خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه. الله مباد لره. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو نو اوس له ژمنې سره سم ګاڼۍ ته ستنېږو. هلته به تاسې وګورو چې له دغه ګني شربت څنګه لاسته راځي بیا شربت څنګه پخېږي څوک یې پخوي. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه ننداره کړئ. زما هیواد یا ماهیان من د خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. د ژمنې سره سم اوس هغه ځای ته راورسېدو چې له کروندې یا له پټي ګني رابارېږي او دلته رارسېږي. ګورئ دلته نو ګني پراته دي او بیا له دې ګني په دې ځای کې شربت جوړېږي. شربت بیا نو هغه لوی کړایي ته ځي. اوس له هغه کس سره په دې برخه کې خبرې کوو چې د ده پر مټو دغه ګني علاجي ته ورکول کېږي. دا علاجي په ماشین ګرځي. له ده سره هم خبرې کوو. درنو دوستانو یوه یادونه چې زه یې ضروري ګڼم کلونه وړاندې دغه علاجیانې چې وي دا به د وخت هغه څارویو چې مثلا قلبیان به ورته ویلې غویي به ورته ویلې دوه غویي به ول هغه به جوړه و بس دغه علاجي به یې ګرځول او ګني نه به شربت جوړېده. خو د وخت په تېرېدو سره هر څه عصري او مخکې لاړل نو اوس دې ته ماشینونه ولګېده. ځوانه ستړي مشئ په خیر راغلی. خیر نوم مې محمد دی او د کامې ولسوالۍ ما دغلته ګاڼۍ کې کار کوم. ستا دې ګاڼۍ کې مسؤلیت څه شی ده؟ بس دغلته ګني راځي او دغه ماشین کې ورکوم شربت نه جوړېږي. تاسې باندې کوم ډول غږ کېږي؟ تاسې کومې برخې مسؤلیت لرئ دلته؟ موږ دلته ګوډ بس دی بس دګې ډکه شي بس بیا ما دغه کوي چې بندې کا. ته یو نفر یې که نه بل هم در سره؟ نه بل هم راسره دی. یو ګني اچوي بل یې ورکوو. یعنې یو باید ګني رانږدې کړي دلته دلته ګني واچوي او بل نفر نو ته خپله دلته یې چې ګني ورکړې علاج ته؟ او زه خپله دلته یم ګني ورکوم. دغه کړۍ چې دا په څومره وخت کې هغه کېږي؟ دا بس یو چې نیمه ګنټه کې ډکېږي او 2 ګنټې پسې اور اچول کېږي پخېږي. نیمه ګنټه کې ډکېږي او د ورځې څو کړایانې ډکوئ؟ 15 کړایانې ډکوئ. یعنې دې ته به پخوا چې د چا به ګني ورکول دا هم 2 کسان به آتشوان به هم 2 کسان و ګلپز به هم 2 کسان و پخوا کلونه وړاندې. اوس هغه مسله آتشوانان هم 2 دي اور څوک اچوي؟ او هغه هم 2 دي. یو بدلېږي 2 شومې دي بس یو راځي اور اچوي بس هغې کار خلاص شي. بس په کارونو کې ستاسې کار سخت ده که د هغې؟ الله کارونه خو ټول سخت دي خو بس پرتله باندې د هغې کار لږ اور دی بس ګرمي پکې ګرمي که نه او په مس کې یعنې مزدورۍ کې ستاسې مزدوري له هغه سره فرق کوي؟ څوک چې دلته کار کوي هلته کار کوي؟ او زموږ خو د ورځې 300 دي او د هغې چاش باندې 100 روپۍ دي که 4 راویست او که 3 راویست. یعنې معلومه شوه چې د هغه کار دروند ده نو سخت ده که نه؟ هغه کار دروند ده. ښه او څومره وخت کېږي چې په دغسې ګاڼیو کې ته کار کوې؟ الله دا 2 کاله کېږي بس دغسې ګاڼیو کې کار کوو. او کوم ډول ګنی دلته ښه هغه کېږي شربت ترې ښه وځي؟ یو خو دا بانډسي دي او نه پوهېږم بله کوم دا ګني پورې فرق دی چې ښایسته ګنی راشي بیا ښه ګوړه ورکوي او چې خراب وي بس بیا لږه ګوړه. ستاسې لپاره کوم ګنی هغه چې روغ ګنی وي؟ موږ دپاره روغ ګنی ښایسته ګنی یو دا کاکه ګني بیا ورانې هم کوي بس ګاڼۍ کې موږ په عذاب هلته مزدوران هم پټي کې په عذابوي. خپل ژوند کې څومره خوښ خوشحاله یې؟ والله ډېر خوشحاله یم. دغلته روزګار کوو بس سهار راځو ماښام ځو او مصروفه یو کار کوو. نو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ. خیر اوسئ. درنو لیدونکو تاسې د دې ځوان خبرې واورېدې. د ده مسؤلیت په ګاڼۍ کې دا ده چې له پټي کوم ګاڼی راغی د سره یو بل ملګری هم شته ده هغه ملګری ورته ګاڼی رانږدې کوي او د ده مسؤلیت دا جوړېږي چې د علاجي کې دا ګاڼی ورکړي. دلته د یو بل چا مسؤلیت چې هغه ډېر دروند مسؤلیت ده همدغه خام شربت دا یې پخوي له دې ګوړه جوړېږي چې هغې ته آتشوان یا هغه څوک چې اور اچوي هلته اور بلوي د هغه مسؤلیت ده. نو اوس هغه برخه را رسېږي چې هلته لاړ شو له آتشوان سره وغږېږو او زموږ خپرونه تر پایه ننداره کړئ ملتیا مو وکړئ. وادمي کور د
سترګو تور د درمانا بیا دې جوړوم وساتې د خدای زما ګران افغانستان بیا دې جوړوم وطني نیکو د سترګو تور د درمانا بیا دې جوړوم. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ له ژمنې سره سم د ګاڼۍ هغې برخې ته راورسېدو. خام شربت دا ځوانان پخوي د دوی پر مټو پخېږي. ځوانه ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی کامې ته. خپل نوم راته واخله. نوم مې عتیق الله کاموال یم. خوشحاله شوم. نو دلته ستا مسؤلیت آتشوان یم ته اور اچوې که نه؟ آتشوان یم بالکل. کوم ډول هغه ښه اور کوي؟ لالا چې الاجینه چې دا پوک ودی دی که نه چې دا وچي لالا دا وچي دا ډېر ښایسته اور کوي. په دې باندې شاش زر راوځي. یوازې دا پتلي نه دا ولا دا پاترې ده دا فقط لمبه کوي انګار نه کوي. دا چې دی دا پوک ډېر ښه شی دی. پخوا به داسې و چې دا به خلکو له څه کال نه راتلونکي کال ته ساته هغې به ډېر ښه اور کوه. لالا ساتل کېږي دلته موږ هم سټاک جمع کړی و خو تر څو چې زموږ دا پوک تر څو وچېدو نو هغه ښه راختم شو. هغه هم دې پسې وڅېدلو هغه راښه شو هغه راختم شو. اوس الحمدلله زموږ دا پوک ډېر دی خو زموږ دا کارګر چې دي دا لږ کمزوري دي بل کم دي لالا. بل مسله دا ده چې تاسو چاشت یا مثلا کړایي چې ده دا په څو ساعته کې پخېږي؟ لالا ډېر ښایسته پوښتنه دې وکړله. دا خو چې ګایا وچوي نو 1.5 ساعت کې 1 ساعت له 20 دقیقو کې یا که نه چې کله چې ګایا لمدی نو بیا 2.5 ساعته 2 ساعته وخت نیسي لالا. او دغه کوم هغه چې لګېد لین راغځېدلی هلته ښیښه لګېدلې ده دا تشریح که لیدونکو ته دا څه شی ده؟ لالا دا خو دا بنۍ ده هم د ګاډي بخارۍ وه ده که نه موږ ورته بنۍ ویو. نو دا زموږ د مرګلي راوړي د تورخم نه دا د موږ دپاره ډېره مرسته موږ سره دا کوي تازه ساتلو کې بل لالا موږ چې کله دا ګیا د قوده جوړولو که نه نو دا شمال وی دا غون د داس کې دا لمبه تاوي یعنې غون کړی هغه سر خوټ کوي لالا. کله چې مثلا دلته ایره جمع شي مخه بنده شي اور هغه نه کوي زور نه کوي بیا څه شی کوو موږ ورته پخوا کوکړ ویلې تېرو کلونو کې بیا څه شی کاروئ؟ نو لالا موږ ورته علاقه شویو. راځو دې ته مسته دی ستاسې د ورځې مزدوري ده په کړایي پیسې درکوي؟ لالا زموږ خو د چاش حساب دی. یو چاش موږ په 100 افغانۍ یعنې پخوو که نه نو زه 3 چاشه وباسم د ورځې ما د 12 یایي پورې نو د 300 روپۍ زه اخلم لالا. او بله ملګری چې زموږ راځي بیا هغه 2 وباسي نو هغه 200 روپۍ اخلي. کې څومره خوښ یې؟ والله چې الله نه زه راضي یم الله دې موږ نه راضي شو ډېر زیات خوشحاله یم په ژوند کې. امین کې سره ډېره زیاته مننه چې حاضر شو مرکه در سره. د تاسو نه مننه کوم ګله ډېره مننه. ځان دې اوسې شکر ودان الله دې مل. درنو لیدونکو تاسې د دې ورور خبرې واورېدې. ما وړاندې یادونه وکړه چې دی نو هغه څوک ده چې هغه خام شربت دی پخوي. اوس هغې برخې ته ورځو چې له همدغه پاخه شوي شربت نه ګوړه جوړېږي. هلته چې څوک ګوړه جوړي نو هغه ګوړپز یادېږي. مثلا د مغه پر مټو باندې د هغه په زیار باندې له همدغه پاخه شربت نه بیا ګوړه جوړېږي. هغه برخه هم ګورو ملتیا مو وکړئ. تخوزم اموري دتا حق مند باندې ده کړم به خدمت کړم به خدمت جنت شمس مادرانا ځای جوړوم وطني نیکو د سترګو تور د زمانه بیا دې جوړوم. زما هیواد یا میهنمند خپرونې درنو مینوالو بیا هم ستړي مشئ. وړاندې مو یادونه وکړله اوس د خپرونې هغې برخې ته راورسېږو چې تقریبا دا وروستۍ برخه ده. شربت پوخ شو خو په څنګ کې مو دا ناس کس چې ده د ده مسؤلیت دا جوړېږي چې له همدغه شربته ګوړه جوړه کړي. ستړي مشئ په خیر راغئ. خیر علي ستړي مشئ تاسو ستړي مشئ. ته خپل نوم راته واخله. نوم یې ایمل خان دی. کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګاڼۍ کې د ګوړفاز څخه کار کوم. یعنې ستا مسؤلیت دلته ګوړفاز او ګوړفاز څومره وخت کېږي چې ګوړې پخوې؟ ګوړه خو مې تقریبا یو 10 کاله وکېږي چې ګوړې پخوم. یو څو کاله مې پرېښې وه خو دکان مې اچولی و درخته. دا چاش یا موږ ورته کړایي وایو که دا لویه کړایي چې ده دا په څومره وخت کې پخېږي او دې نه څومره ګوړه جوړېږي؟ دا تقریبا 2.5 ساعتو کې راخېږي په باندې 2 ساعتو کې. په باندې 2 ساعته کې پخېږي.
چې اور زیاتې پسې اور دې په باندې 2 ساعت کې یو چاشت کله چې دا پخه شوله دې کې بیا نو تاسو لاډ ورته وایي چې دا پکې اچوي دا وهل کېږي الکیږي بیا سانچک شي نو بیا دغه باندې راچو دا کاسه ده دې کچکاسه باندې ډیرو بخه دې کچکاسه باندې دا پوښښه شربت چې ده په دې باندې دې طبخ ته راړو دې طبخ یو چاشت څومره ګوړه ورکوي 14 منه ګوړه ورکوي 14 منه 14 منه او د ورځې څومره ګوړه بیا څو چاشت ده موږ 15 چاشت وکړو سار زو ما ستنه پورې کار کوم ما ستنه بعد موږ ودرو او په دې برخه کې ته ځان دی کنه بل کشتر سره د ځان ته موږ ګوړې په خولو کې نور مرګړي همکاران شته چکې وکي او غنو ورکول کې مثال دا خو چې کله ساچک دلته راوختی دې طبخ کې واچو څنګه پوهیږي چې دا نور چکې ته برابر ده هغه بیا موږ وخو کنه معلومات کې ده رمبي مانی یا دغه طبخ او هغه چې ورته وایي د رمبي مانی وخو نو چې کله خال شي دا شربت چې پکې لاندې هغه خال شي معلومیږي دا ګوړه د پردو شبه یا شبه چې پردو یخ شي نو بعد بیا چې غاړه ټولې کو مثال انډیوالانه مرګړي آیا ځان ته لګل ټولې بعد به چکې کو او دا چې ډیر یخ شي بیا چکې نه ورکي بیا راټولېږي نه سخت نه راټولېږي او چې ګرم هم نه کیږي او چې ګرم هم نه کیږي او معتدل دغه ټولو به دغه اره خپل ځان ته لګل ټولې بس لګي به چکې کو دا چکې به څومره وخت ځان راټولول شي چې دې نه بیا تاسو انتقال کې اخواته دا تقریبا یو ساعت کې ترګه چې بل چاشت پخېږي نو دې ځان راټول کړي دا منګا دا چې چکې کړي شل میټه بعد دا منګاړو پرمبي مانی یا پلاس یا رمبي مانی لاړو هم د سی پردو کله چې هغه پوښ چې وسانچک پوښو دغه کله چې شربت پوښي دا کېږي دا کړه سوري کې ودوته وي دا کله سوري کې موږ دا بوجو کې واچو د کم غنی هغه ګوړه په خول اسانه دي یو خټوټي دی بل هغه ګوړه د منډانو اسانه ده ځکه هغه ټوله ګوړې نو د شاګرد سړی مې په خول شي ټوله تکلیف غواړي هغه بین هغه تشوان ته مسانه ځکه کم ور غواړي هغه ور کم غواړي هغه ور کم غواړي ګوړه خرج هغه ډېر خوګه ګوړي د ټوله کې تر شرجي او ورم ډېر بیا غواړي او اتشوان چې کله تاسو پوه شئ چې شربت پوخ د نور ساچک په نګنی ده هغه اتشوان باندې کوم غږ کوي هغه ته مخکې شاباسه اوس رواج دغه بس وته چې بس یو اور بس دی نه خو به بل غږ کوي هغه شاباس او هغه تک شک شاباسه نو هغه اوس نشته هغه ور کړی نه اوس نه خلنه بلد دی اوس دا بس غږ کوي چې اور بس نور ما چوا هو نو خپل بیا بازار څنګه ده د سوداګر تجار هم دلته راځي ګوړې پسې بدل ته خل لږیو به خرڅېږي ان شاء الله موږ نه خدا ګوړم خدا نو مخامخ راکې تجاران راځي موږ دغه 15 بورې لرو روزانه تجار راځي او باریا صحیح پښتنه ودا چې په غاڼې کې تر ټولو ګران کار کمی ودا اسانه کار کمی ودا ګران کار خو دغه ور ګران دی ځکه چې هغه غریب 3 ساعته 2.5 ساعته غلطه نشي نور خلک به لګ دمه کیږي او د دغه جمی کې بیا چې شو دغه غنی ورکول لږ سختيږي دغه دې مېش نوښته تاسو مزدي مزدوري چې کومه ده تاسو کم ډول پیسې درکې ما ته سل په دغه چاش باندې راکې نو دغه هغه ته کډینه سانچک دلته راچوم او دا چکې کوم څو چاش تا کوي نو 15 چاش وکړم دا ماشاءالله ژوند کې څومره خوشاله بس الحمدلله چې په صورت باندې نو ډېر خوشاله ډېر خوشالي زیاده په خپل وطن کې په خپل کور کې خپل کور کې کار کوي او د کامي په خپل کور کې کار زمينه برابر شوه دا تقریبا ستاسو دغه برخه چې ده دغه مسلکی برخه ده ځکه هر سړی خو پس کې دیم نشي کېدای او نشي کېدای دا تقریبا مسلکی برخه ده نو ډېر زیاته من چې حاضر شو موږ سره مرکه وکړه او په دې برخه کې لیدونکو ته پراخه معلومات ورکړو کور آباد تاسو نام کور مدان چې موږ تراله موږ سره مرکه وکړه خیر وسه بس ټول وطنوال تاسو موږ سره سلامونه او نیکی هیله ورسوي خدای هم روغ لره السلام علیکم درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي لخه مرغه هغه کړیانې چې په خوا به ترې نه په ګاڼیو کې استفاده کېده کې به ګوړه پخېده دا به بهرنۍ هېوادونو نه راتللې اوس په کامې ولسوالۍ کې همدغه کړیانې جوړېږي اړتیا نشته چې له نورو ځایونو د راوړل شي اوس همدغه کارځای ته راوګرځېدو په څنګ کې مو هغه کس ناسته چې دا په دې برخه کې مسلکي ده خپله کار کوي ځوانه ستړی مشي په خیر علي خیر علي ته خپل نوم راته واخله نوم مې اسدالله دی اسدالله څومره وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی او ولسونو ته دې برخه کې څومره ډاډ ورکولی شي مو خو دا 2 کاله کېږي چې دا کار هم شروع کړی دی د کړیانو نو 10 ورځو کې دا یو دانه جوړېږي دا میخونو والا دې کې مختلف رقمونه دي لکه
نری اوسپنه ډبله اوسپنه کارېږي ورکې او د ویړو والا جوړو میخونو والا جوړو بیا د ویړو والا کې هم دوه رقمه دي نري څادر نه جوړوي ډبل څادر نه جوړوي تقاضا څومره ده د خلکو غوښتنه څومره ده وختونه اوس پروس کال دومره نه وه خلکو ډاډمن نه و د کار نه که نه چې دا به څه رقمي نوی کار ده نو پروس کال بیا خلک ته خوشحاله و څه کال ګاکونه ډېر دي او اوس چې دی نور هم زیات شول نو یو 3 کړیان اوس ما ته نور هم آډر شوی دی او یو 8 دانې 7 دانې مې جوړ کړو او دا کار د چېرته زده کړه دا والا بس مونږ خو اول سر کې چې و د ګاڼۍ مې وه خپله ما زه د ګاڼۍ لګوم کړی را سره نه و نو هغې کې بیا کړی ما زه خپله بیا جوړ کړو بس چېرته مې شاګردي ونه کړه هغه مې ونه کړه بیا انجینرۍ نه فارغ یم زه که نه خو دا نقشې او هندسه او دا دغه ټول هغه مې یاد دي سیسټمونه بیا مې خپله اوسپنه راوړه او شروع مې وکړله ویړ مې نه یاد یو استاز مې نیولی و ویړ مې په هغه وکړو نور دغه ورته ما ښودی چې دا دلته ویړ کړه دا سیسټم به ورته ما برابر تختې هر څه ورته ما برابرې له خپل کاره څومره راځي بس الحمدلله والا ښه مزدوري پکې شته دی کار هم روان دی ډېره زیاته مننه رښتیا هم یو ښه فکر در سره پیدا شوی ده دا نو هغه څه ده چې وایي هم ثواب هم خرمه د دې سیمې خلک د نورو هیوادونو له احتیاجه خلاص شوي دي تا دپاره یو روزګار زمینه برابره شوې ده موږ به دعا درته کوو چې کاروبار د الله کامیاب کړه ډېره زیاته مننه انشاءالله سپور به ده آباد اوسئ وکاک د خدای وزما ګرانه پانستانه بیا دې جوړوم وزمینې کور د سترګو تور د زړه درمانه بیا دې جوړوم درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د خپرونې هغې برخې ته راورسېدو چې تاسې به له دې خبر کړو د کامې په څومره ځمکه ګني کرل کېږي په څومره شمېر کې ګاڼۍ شتون لري نو اوس غواړو چې د همدې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیر عبدالعزیز سره همدغه پوښتنې شریکې کړو مدیر صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی په خیر راغلی تاسو په خیر راغلی د کامې ولسوالي د جلال آباد ښار 2 کیلومترۍ شرقي خواته یو پرته ولسوالي ده زیات خلک 15% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي رالو د ګنو په تولید کې هر کال موږ پخوا به 1000 هکتاره یو نیم درکه مګر سکال 2.5 هکتاره موږ راپور ورکړی 2.5 هکتاره ګني فصل په کامه باندې کرل شوی دی په حدود دا 15 یا شلم د اقرب چې کېږي موږ یو نوي ګاڼۍ اوس لرو چې په حالت د ګوړې په تولید کې دي او 11 ګاڼۍ چې زه ګورم دا د ترمیم باندې دي چې نږدې ورځو کې به هغه هم تولید باندې فعالیت پیل کړي نو په دې کې دغه نوي ګاڼۍ کې د په تعداد 1100 نفر مزدوران په دې کې ګمارل شوي دي چې هغه د ګنو وهل دي عملي په ګاڼۍ کې د ګنو کار کوي او څوک ګوړه پخوي او څوک اور اچوي بل زیات شمېر سیلانان دلته راځي د کامې دا ګوړه چې دلته تولیدېږي تنها په کامه کې نه دا خوست پکتیا کابل حتی دوبۍ او نور ځایونو ته هم صادرېږي او انشاءالله بازار یې ډېر اټکل به یې څومره یې سږنی حاصل د ګوړې سږکال شواروز کې یعنې موږ چې یو دا 100 ګاڼۍ دي 110 ګاڼۍ او 15,000 منه دا په شواروز کې تولید څلېرې ساعته کې څلېرې ساعتو کې بلې هو خپله بزګرانو ته د دې برخه کې سپارښتنه څه ده مهرباني نو بزګرانو ته زموږ سپارښتنې دا د زراعت د مامورینو سپارښتنې دي موږ عملي دي خلکو ته 3 ګاڼۍ جوړې کړي دي عملي په مختلفو قریو کې او د ګاڼیو ته ټریننګ ورته ورکړی چې څنګه علاجي په برخه کې د ګاڼۍ د جوړ ساختمان په برخه کې دا مته معلومات ورکړي او غیر د هغې نه کله چې ګني کرل کېږي موږ ورسره د تخمونو د اصلاح د تخمونو په مورد باندې ورسره مشورې کوو غیر د هغې نه د سرو په استعمال باندې او اوبه خدای فضل دی په ټوله کامه 2 قرید او په ټولو کې مساویانه اوبه دې ته رسېږي په شواروز په 4 ساعتو ډېره زیاته مننه خیر سي مهرباني تاسو هم زیاته مننه درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه په دې هیله چې تاسې له دې معلومات ترلاسه کړي چې ګوړه څنګه جوړیږي ګنی څنګه کرل کیږي
خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې چې بیا به په یو بله موضوع باندې کار کوو تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان